الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو معززو قدرمندو ورونو، په د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت د روانو درسونو په لړ کې په ننني درس کې د روژې اړوند ځینې متفرقه مسائل تاسو ته عرض کوو. هیله ده در پایه واورئ. که چیرې د یو چا عذر وي، یاندې روژه خوړل ورته جایز وي، یا یو څوک مسافر دی، یا په کور کې ناروغ دی، یا ښځه حائضه یا نفاسه ده، نو د دې دپاره ادب دا دی چې خوراک په پټه باندې وکړي او کوشش وکړي چې عام خلک د دې خوراک او هغه دوا یا ضرورتونه چې دی پوره کوي د هغه د خلکو د سترګو څخه نهام وساتي. یو خو به خلک پر ده بدګمانه سي چې دغه فلان کس هغه دی روژه خوري، او دا عیب عام سي. خلک به دا فکر وکړي چې مسلمانان هم دومره ګناهګاره دي چې دا ستره بنا شاته کوي. په تدریج به بیا هغه فاسقان دلاوري وکړي. او دوهم دا چې دا خوراک کول خپله هغه روژاتي ته یو ډول زړه ولاړېدل او یو ډول ادبي تکلیف دی. نو لہذا مومن مسلمان ته پکار نه ده چې تهمت د خلکو پر ځان یوسي. مومن مسلمان ته پکار نه ده چې داسې عمل وکړي چې د فاسقانو د دلاوري یو څو فیصده سبب جوړ سي. مومن مسلمان ته پکار نه ده چې د نورو مسلمانانو د خوراک ته زړه وسي، په دې وجه باندې هغو ته یو نوع ازار ورکړل سي. نو که خوراک هم کوي، خوراک ورته جایز وي، پکار دا ده چې نه یې د ماشومانو مخ ته وکړي، نه یې د لویانو مخ ته وکړي، په پټه خوراک وکړي. جامع الرموز جل اول صفحه 133. مسئله په ځینو منطقو کې خلک د پیشلمي دپاره ډول وي، د دې دپاره چې هغه بیده خلک راویښ سي. یا په ځینو منطقو کې په لسپیکرونو کې صلاتونه وایي یا نعتونه وایي. دغه ویل او دغه ډول وهل په دې اړه باندې مسله داسې ده چې ډول وهل جایز دی په دې شرط چې رباب و موسیقي ورسره نه وي او د خلکو ضرورت وي. او که چیرې د یو محل خلک ټول په اتفاق دا ووایي چې دا زموږ د ازار سبب ګرځېږي، زموږ د تکلیف سبب ګرځېږي، موږ ټوله راویښېدلی سو، هلته بیا د خلکو د ازار سبب چې جوړېږي بیا نه دی پکار. او بله خبره لا دا ده چې دغه سیمې چې تلاوت غږوي او د خلکو د راویښولو لپاره، دا هم یو ډول بې ادبي ده. ځکه قرآن عظیم شان د دې وسیله جوړول چې خلک په راویښ سي یا خلک په خبر سي، دا ښه کار نه دی، د ادب خلاف کار دی. که څوک پر تلیفون برابروي چې زنګ ورته راسي دته تلاوت شروع سي، یا په پیشلمې په لسپیکرانو کې چې د قرآن په ذریعه خلک راویښي، د راویښولو یو وسیله یې جوړوي. د قرآن شان ډېر لوړ دی. او که نعتونه و ترانې ور اچي چې د خلکو د ازار سبب نه ګرځېږي او د خلکو ورته ضرورت وي، به قدر ضرورت جایز دی. د ډول اړونده چې څومره جایز دی، رد موتار په 5 جلد صفحه 305 کې جزیه لیکلې ده، کتاب الحظر والاباحه. مسئله که چیرې یو سړی، که د یو سړي روژه وه او بل سړي یو شی وغورځاوی، هغه رالی د ده په خوله کې وموښتی، د ده څه تیر سو، روژه یې ماته ده، قضا ورباندې سته، کفاره نسته ورباندې. همدا ډول که څوک غسل کوي اوبه ځینې تیرې سي، قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته، په دې شرط چې روژه یې په یاد وي. دغه مسله را نقل کړې د بدائع او صنایع جلد ام صفحه 144.
او که چیرې یو لیونی د رمضان المبارک په ټوله میاشت کې سم نسو جوړ نسو، مخکې سم و د رمضان میاشت راله، د رمضان د میاشت راتګ مخکې لا لیونی دی، ټوله میاشت لیونی دی، پر دغه سړي باندې نه د قضا او کفاره خو نسته، فدیه هم د دې ټولې میاشتې نه پر ده سته، پر دې لیوني، او نه یې پر هغه وارثانو باندې سته. دا مسله رانقل کړې ده په دغه حواله باندې بدائع و صنایع جلد ام صفحه 144. مسئله که چیرې یو څوک نیت یې ایر سي خو پیشلمی یې کړی، دغه پیشلمی دا خپله د نیت پر ځای باندې درېږي، یعنې دا چې د بل پیشلمي ضرورت نست، د بل نیت ضرورت نسته، که څه نیت په خوله باندې کول دا مستحب کار دی، خو که چیرې چا ونه کوي یوازې پیشلمی یې کړی و بس دغه کفایت ورته کوي. مسئله که چیرې یو څوک مسافر وي، د سفر څخه تر زوال مخکې راشي او شی یې نه وي خوړلی چې دا راورسېږي د څه نیت پسې وکړي، بېرته روژه وخوري، پر دغه سړي باندې قضا سته او کفاره ورباندې نسته. په کار خو دا ده چې پسې ونیسي، خو که یې روژه ونه نیول قضا ورباندې سته او کفاره ورباندې نسته. مسئله په بعضو منطقو کې داسې رواج وي چې د ماښام تر لمانځه مخکې روژه مات کوي، نو پر خوراک باندې دا جومات ښه وځنډوي، یا لږ یا ډېر. دغه کار کول دا ځنډول دا مکروه دی، ځکه افضل وخت د ماښام په لمانځه کې اول وخت بدون ضرورت او بدون عذر ځنډول دا مکروه کار دی. البته که پر لارې باندې و یا په سفر کې و ضرورت و، هلته بیا پروا نه کوي، د ماښام وخت اوږد دی، یعنې دا چې بدون ضرورت د اول وخت څخه ځنډول مکروه دي، خو وخت ایسته. کوشش چې دا وکړي چې د روژه ماته تر لمانځه مخکې کړي او بیا لمونځ په جماعت باندې ادا کړي، وروسته بیا په آرامه باندې خپل خوراک وکړي، دا افضله طریقه ده، د مکروهوالي څخه به خلاص. کبیری جلد اول صفحه 243. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.